د خاطر صاحب په دې شعرونو بلنه ورکوم چې توبه څنګه تیریږي په هوښیار باندې وختونه توبه څنګه تیریږي په هوښیار باندې وختونه نادانو هسې تیر کړل په قرار باندې وختونه او چې سخیان وي د سبا غمونه نه که وخت تیریږي چې سخیان وي د سبا غمونه نه که وخت تیریږي او د شومانو نه تیریږي په خروار باندې وختونه شیرالله مراد صاحب مننه خدای مو خوشحاله کړ او د نویو ملګرو په لیدلو هم ډېر خوشحاله شو کلامونه هم ډېر ښکلي وو صبري صاحب هم خدای خوشحاله لري موږ خو اوس شاعري نه کوو خو هغه زاړه چې راپاتې وي هغه به درته ووایو ځان به په دې وطن کې د قلم سودا بازار نه لري په دې وطن کې د قلم سودا بازار نه لري هغه مړ کېږي چې په بل کاله کې یار نه لري او څوک د ورېښمو په پالنګ هم لالهانده پروت وي څوک د ورېښمو په پالنګ هم لالهانده پروت وي د چا بیا ځمکه بستره وي خو هېڅ خار نه لري او زما په ښار کې نمرودي لمبې بادېږي خلکو زما په ښار کې نمرودي لمبې بادېږي خلکو را بشي څنګه یار څپلۍ د سورنګار نه لري او د وصل خوند به وي رښتیا خو څوک پرې نه پوهېږي د وصل خوند به وي رښتیا خو څوک پرې نه پوهېږي او که هر څو زیات وي خو هم خوند د انتظار نه لري که هر څو زیات وي خو هم خوند د انتظار نه لري او دلته هر څوک د بل په لمسه د بل وینې زبېښي دلته هر څوک د بل په لمسه د بل وینې زبېښي بس یو شاعر دی خپل ضمیر لري بادار نه لري بس یو شاعر دی خپل ضمیر لري بادار نه لري مننه ډېره مننه د دې سره د دمام پښتو ادبي بهیر دا نننۍ غونډه پای ته ورسېده زه د خپل طرف نه د دمام ادبي بهیر طرف نه نوو ښاغلو مېلمنو ته هرکلی وایم داود شاه غمخوار صاحب ته او همدرد صاحب ته او شمروز صاحب ته چې د ورور وطن شاعر شي او زموږ لپاره ډېره د ویاړ او فخر خبره ده چې په ستاسو راډیو موږ سره کېناستئ انشاءالله مستقبل کې زموږ